السلام علیکم ګرانو دوستانو، دا د یو ځل بیا د انګلیسي خپرونه پیل شوله. په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ. Don't forget to subscribe our YouTube channels. زمونږ په یوټیوب چینل کې در سره خامخا ګډون وکړئ. انشاءالله هره ورځ تقریبا لس لغتونه موږ اپلوډ کوو، او که چیرې تاسې زمونږ په چینل کې ګډون نه وي کړی، زمونږ په چینل کې ګډون وکړئ او یعنې ډېر ښه لغتونه سره د تلفظ او د پښتو معنا سره په خپلو ځایونو کې زده کړئ او خپلو ماشومانو ته یې هم ور زده کړئ. نو دا د انګلیسي خپرونه یو ځل بیا پیل کېږي، چې دا تقریبا اوومه برخه ده. تاسو پر دې باندې جمله جوړې کړئ. نو راځو پیل کوو یې. The first word is describe. Describe. DESCRIB. Describe. تشریح کول. Describe. تشریح کول. The second one is ever. EVER. Ever means forever. د تل لپاره. صحیح ده. The third one is fail. 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 ناکامیدل. ناکامیدل یا ناکام کېدل. The fourth one is friendly. 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 دوستانه. The fifth one is grade. 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 درجه. grade درجه. صحیح ده. او the sixth one is instead. 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 پر ځای. صحیح ده. پر ځای. the seventh one is library. LIBRARY. kitabtun. The last one is several. SEVERAL. several means یو څو. صحیح ده. several means یو څو. نو راځو دا باندې یو څو جملې جوړو. تاسې باید دا ډول جملې پرې جوړې کړئ. For example, they describes their tree as colorful with gold ribbons and star. The second one is ever. Let's make a sentences on these words. So, going skiing last winter was the first fun I ever had. Fail means ناکامیدل. Since he failed to get the job, he was sad. ان له هغه وخت راهیسې چې دی د وظیفو په ترلاسه کولو کې ناکامه شو، هغه خفه و. Friendly. The friendly animals come up to the girl. تاسې په دې باندې دا ډول جملې جوړې کړئ او د ځان سره یې تمرین کوئ. بار یې تمرین کوئ تر څو ستاسې ذهن شي دا لغتونه کښېني. راتلونکي خپرونه کې کنورسیشن کلاس دی.